بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. واللیل اذا یعشا، قسم دې پشپا چې کله هغه خوره شي. والنهار اذا تجلا، او قسم دې په ورځ چې کله هغه روښانه شي. وما خلق الذکر والانثى، او قسم دې په هغه ذات چې هغه نارینا او ښځه پیدا کړي دي. ان سعیکم لشتى، په حقیقت کې ستاسو کوششونه په بیلا بیلو قسمونو دي. یعنی څوک ښه عمل کوي هغه له جنت دی، او څوک بد عمل کوي د هغه ځای دوزخ دی. فاما من اعطى واتقى، او چا چې د الله په لاره کې خرچ وکړو او د خپل پروردګار د نافرمانۍ نه پرهیز وکړو. وصدق بالحسنى، او نیکی رښتینې کړه، یعنی د نیکۍ خبرې تصدیق یې وکړو. فسنيسره لليسرى، نو مونږ به هم هغه ته د اسانې لارې سهولت ورکو، یعنی مونږ به هغه ته د نیکۍ او د اطاعت توفیق ور په برخه کو. فاما من بخل واستغنى، او چا چې بخیلی وکړه او د خپل خدای نه بې پروايي وکړه. وكذب بالحسنى، او نیکی دروغ وګڼله، یعنی د آخرت د جزا او د حساب کتاب نه انکار وکړو. فسنيسره للعسرى، نو هغه ته به مونږ په سختۍ سره یعنی دوزخ ته لاره آسان کو. فما يغني عنه ماله اذا تردى، او خنو د هغه مال به هغه ته څه پکار راشي په هغه وخت کې چې هغه په دوزخ کې واچول شي. ان علينا للهدى، بېشکه د ده لار ښودل په مونږ دي. وإن لنا للآخرة والأولى، په حقیقت کې آخرت او دنیا دواړه هم دا زمونږ په لاس کې دي. فأنذرتكم نارا تلظى، ما خو تاسو ته خبر درکو د لمبې وهونکي اورنا. لا يصلاها إلا الأشقى، په هغه کې به صرف هم هغه بدبخت داخليږي. الذي كذب وتولى، چې هغه د دروغ نسبتو کی او مخ واړوي. وسيجنبها الأتقى، او د هغه نه بل لرې وساتلی شي هغه کس چې ډیر پرهیزګاری وي. الذي يؤتي ماله يتزكى، چې د خپلې پاکۍ دپاره مال د حق په لاره کې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، په هغه باندې د هیچ چا هیڅ احسان نشته، البته د هغه په بدل په ورکړه کې. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هغه خو صرف د خپل لوړ پروردګار د رضا دپاره دا کار کوي. ولسوف يرضى، او یقینا هغه به ترې زر خوشحاله شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.